وسیله چاره باندې کړې وای، دا مې لوی کړي وای، ما به ځان پورې ساتلی و، یا د یو درس و یو ښکل شی ویلی وای. د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي نیکه چې د روان جنګ له امله له خپلې اصلي مینې مرکز شرنې ته راکډواله شوې وای، له سخت غربت سره مخ دی او ډیری وخت یې اولادونه په لوږه وده کیږي. نیکه د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي ده او په هیواد کې د روانې جګړې له امله د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته کډواله شوې. د نورو هیوادوالو په څیر جنګ له دې څخه هم خاوند اخیستی دی او اوس مهال شرنه کې په یو کرایه کور کې له خپلو اولادونو سره د ژوند ترخې شپې او ورځې تیروي. هغه وایي ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي او کری ورځ په شرنه ښار کې د دې لپاره کاغذونه ټولوي چې د یخ ژمي یوه شپه پرې توده تیره کړي. زموږ ژوند دا ژوند لکه یو د هوټل دیوال لورونه پرې وسوه، مړۍ سړه مړۍ یې لورېدله ورې کې، که د کلي دیوال لورېدله ورې کې، یو بل دغسې مسلمان لورونه راباندې چې مرو هېڅ په وس کې نه کېږي، نه لرو، یو بل کور ورته ګورو، چا له وره راووته موږ هغه خورو. ماشومان یې یوازې د اور بلولو لپاره د سون توکو پر ټولولو بسنه نه کوي. دوی په ښار کې پر هټیو، هوټلونو او شتمنو کسانو ګرځي تر څو ورسره مرسته وکړي او دومره څه پیدا کړي چې بېګا یې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وخوري. دغه تورسرې زیاتوي چې په ګومل کې د ناامنۍ له امله په کور کې هر څه پرې ایښي دي او یوازې ژوندي سارې ترې راوتلي دي. یا د میرمن وایي ستر ارمان یې دا دی چې کوم مسلمان ورباندې رحم وکړي، د خوراک او پوشاک لپاره ورسره مرسته وکړي او اولادونه یې زده کړې وکړي. هغه زیاتوي ډیری وخت یې کوچني اولادونه له لوږې ژاړي او د شپې په لوږه وده کیږي، خو دومره څه نه وي چې یوه شپه په مړه ګېډه خوب وکړي. دا ورځ راغلې ده چې شپه هم په نوه وي، ورځ هم په نوه وي، دغه یې په نوه باندې ویده شي. ځای وي دغه د 2 کلو وړکی مې لوبغاړې وي، مړۍ غواړي نه وي، دغسې په نوه ویده شوی دی، بېرته دغه د شپې راویښ شوی دی، غواړي یا نه وي. زړه مې دی ورته خوا مې بده شوې ده، زړه مې ورته بد شوی ده. تعاون خیریه بنسټ چې د هیواد په هر کونج کې د جګړو له امله غربت ځپلې او بې سرپرسته کورنۍ په نشه کوي او د خوراکي موادو مرسته ورسره کوي، دا ځل یې له یادې کورنۍ سره مرسته وکړه. پکتیکا کې د دغه خیریه بنسټ ولایتي مسؤل ثمرګل ثمر وایي چې له یادې کورنۍ سره یې د 15,000 افغانیو په ارزښت د بېلابېلو خوراکي موادو مرسته وکړه. ثمر زیاته کړه چې دغه کورنۍ اوس مهال په خورا ناوړه حالت کې ژوند کوي او له سخت غربت سره مخ ده. هغه همدارنګه وویل چې یاد بنسټ به په دې ولایت کې دې ته ورته نورې کورنۍ هم پیدا کوي او د خوراکي موادو مرستې به ورسره کوي. موږ نن د دغو 2 کورنیو له جملې څخه یوې کورنۍ ته د 15,000 افغانیو په ارزښت د یوه میاشت لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي واخیستل، په دې له چې د یو میاشت لپاره ورته بسنه وکړي. دلته یوه بله کورنۍ هم شته چې په نږدې راتلونکي کې به له دې سره هم مرسته وکړو. دغه مور اوس خپل سخت ژوند یوازې په دې هیله تیروي چې اولادونه یې باسواده ستر او د ګټې وټې شي، تر څو په کار کولو سره دومره څه پیدا کړي چې د کورنۍ له نورو غړو سره یې وخوري او له دې غربت څخه نجات پیدا کړي.